یو تابعی چې ته عیسائی بادشاہ په جنگ کې گیر کړ چې ګیره کنو بادشاہ وی چې د دې الګ د لاسه خو موږ برباد یو بلا فوج زموږ برباد کړي موقع په مقنن زموږ ته لراغه د سره وسه چل کو مشیران او توی دا مړ نه کې وی ولی وی دا پس چل عیسائی کو دا خو ډېر قابل دی دی به د خپل فوج کمانډر جوړو فهم کو دا مړ نه کې دنه د تجربې نه به موږ فائدہ اخلو هغه ویل دا خبره خو ټیک ده ورته وی داسې وکړه چې عیسائی شوی عیسائی کېږم چې زه مسلمان یم د مسلمان فوج جرنیل ام تا گرفتار کړم څه چې کېو که خو عیسائی کېږم نه یاره وته اخره کې خلاصه دا چې پیشکش یې ماته وکړه لور به درکړم بادشاهي به درکړم جرنیل به دې کړم دا به وکړم تابعي ورته وي داسې نه کېږي بادشاه پریشانه دی چې اوس مړی کم که څه چل ورسره وکړم د دې بادشاه لور به ډېره ښکلې او خوبصورته بابا ولې پریشانه وایي دغه مسلمان مې نیولی دی ما وجه خو ټول وزیران وي ما وجه ډېر قابل دی تجربې نه به موږ فایده واخلو زه مسلمان هم نه مسلمانېږي بابا دا خو په 15 منټو کې ته مسلمان کړ دا عیسائی کړ ما ته پرېږده اوس یې د عیسائی کو بچې تی څنګه عیسائی کې مال چل دی د خمالدار یو کمرې ته دننه کړ او دا جینۍ ورله او ځان یې ورته ښه ډولې کړ داسې ځان خشتن او هم خشته ډولې یې کړ او روټۍ وله یې وړله دا صحابي دا تابعي ورته برم نه ګوري بره سلوی خورو دی دی جینای پی محنتو که سلوی خورو دی کله اوبه وړه کله میوه وړه کله یو شی کله یو مطالبه کله ځان خشته کوه څه چې دا لک به زه په خپل جال کې راولم هلک بره ورته نه دي کتل سلوی خورو دی پس هغه جینۍ ورته وایي انسانې که درنده حیوانې زه خو چې په لاره ځم دنیا ماله تباه شو ته روځي زما خو د بادشاهانو بچي چې دي نو ما پسې لیوني شو زما په عشق پسې تا ته مې ځان څونه ډولې که زر پسې راځم تا کې ته انسان یې که څه شی او ته یو انسان یم بیمار یې که روغ یې روغ یم بیا ولې الله نه یېرېږم که نن مې دا خپل خواهش تا پسې ولګاو الله به څه وایي دا وجود ماله خدای دې نه راکړی دی د الله دشمنۍ کې استعمال کړم دا سترګې دې لري چې الله دشمنۍ کې استعمال کړم دا اندام دې لري چې د خدای دشمني پې وکړم د خدای ګناه خو د خدای دشمني ده دا لاس پې دې لري چې زه پې الله سره دشمني وکړم جنۍ باندې اثر وشو وایي ستاسو دین دی اسلام دا دین الله ما خته دین ښایه الله پاک هغه د عیسائی بادشاه لور مسلمانه اوس زه دې وباسم په یو طریقه دې وباسم غږ به نه کې خو په یو شرط چې زه به ستاسو سره څنګه واده کوم بس چې ته مسلمانه شوې او زه ووتم د اسلام په طریق به خپله واده وکړو خپل ژوند به تېر کړو دا خواهش به په نیکۍ بدل کړو دا خپل خواهش به په ګناه کې نه د الله په خوشحالۍ کې استعمال کړو ګوره رسول الله مبارک فرمایي دی خوا وایي لا یزني الزاني حین یزني وهو مؤمن کم وخت کې چې زناکار زنا کوي که د سترګو کوي که د ژبې کوي که د اندام کوي دا د اسلام صادر کې نه دی اسلام صادر نه بهر دی دا اسلام صادر نه بهر دی دغه انسان چې جایز نکاح وکړي د یو ښځې سره بیا رسول الله مبارک څه وایي وایي چې کم هلک نوړی روټۍ راواخېسته او ښځې له یې په خوله کې کېښود الله په دې هم دې خاوند له اجر او ثواب ورکوي جایزه طریقه استعمال کنه جایزه بل استعماله څه طریقه جوړ کړه هغه تابعی د جیل نه وستا هغه جنې مر سره لاړه جنې مسلمان او مکه تابعی سره خدای د ټول عمر په نکاح کې ورواچو مونږ خواهش خدای کړی دی خپه کېږي ما نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ له صادرونه رالل هغه تقسیمون په صحابهو کې هغه ام کلثوم چې د حضرت عمر په نکاح کې ده هغه ام کلثوم معشومه ده وی عمره امیر المؤمنین نه وی دا سترګې مې در نهستې وی زه بابا ته دې ووایه صادر مې خوښ دی چې کور ته راله بابا ته والي صاحب ته وی دا څنګه امیر المؤمنین دی بابا صادر یې پرېښود ما خپو ته نیغ نیغ کتل وی ما خو ورته غصه وکړه وی خیر دی بچې دا دې خاوند دی هغه پوه شو چې دې بل مقصد له لېږلی وم هغه جینۍ د حضرت عمر په نکاح کې داخله شو او عجیبه دی کې یو بله واقع هم ده چې په نکاح کې داخله شوه نو د عمر صاحب عمر زیات و غصه ناکه و جینۍ عمر کم و روزانه به کور کې جګړې وي او دې بانډیسیانو به دا ښځې ډېرې ډبولې نو عمر صاحب په منبر اعلان کړو چې ښځه به نه وهئ
او که چام خزه وواله دا چل به سره کوم. نو بندیسیان وال ټکول ختم شو. نو چې وال ټکول نه کې خو غم دا دی چې بیا خو ښځې سره به ژوند څنګه تېری دې ته باسې هغه بشیر جانا وال ټکول پکې نشته ګورې ښه ته خو مړاسې سودم ته شین دی پوه شوې په خبره. جنت کې به خدای درکوي ځه او جنت کې وال ټکول هم نشته ده. نو هغه وال ټکول خو ښه خبره نه ده. مولانا بیجلیګر صاحب د خدای پاک وبخښي هغه ترسکونې خبرې کولې وي. دوه کسانو دوستان یو بل سره لګیو ګپ شپ یې لګاو. نو یو وایي ما نه خواړو ښځه یارېږي نه. بل وایي زه خو چې کور ته نه وځم بس رپېږي. وایي دا څه چل دی؟ وایي دا کمال د ښځې نه دی دا زما دی. وایي څنګه؟ وایي د واده په لومبۍ شپه مې پیشو کوټه کې ګیره کړې وه. وایي چې څنګه ور ننوتمه کوتک مې راواخېسته او پیشو مې واله نه کله مې ورته یو ځای وکړله پیشو ټوپونه جوړ کړل یو خوا کله بل خوا اخره کې مې لار وکړه پیشو تښتېده. بس ښځه اقه یارېدلې ده چې سړی غوسه ناک دی. بس چې زه کور ته نه وځم سر یې ښکته کړي دقه په لومبۍ شپه مې یارولې ده. دې د نر بچې م لاړه پیشو یې کوټه کې ګیره کړه. موږ هم دا لوبه وکړو دا ډرامه به موږ هم وکړه. پیشو یې کوټه کې ګیره کړه خو چې ننوت کوتک ته یې ګوتې کړې پیشو له یې دوه درې غوزار وکړه. ښځو دی په ارام کښېنه هغه د پیشو د والو ورځې تېرې شوي دي ښه موږ پېژندلې موږ د وخت پېژندلې چې ته څه شې. ښځو سره ډېر ازادي ښه نه ده ډېر ازادي او ښځو وال ټکول او ظلم هم ښځو سره نه دی په کار باندې سړي د خپلو ښځو سره ظلم ډېر زیات کوي. نو هغه چې اعلان یې وکړه ښځې به نه وهې نو خلکو ښځې جوابونه شروع کړل. یو بانډیسي سره ښځې جنګ کړی ښځې پې اواز اوچت کړی جواب یې ورکړی. بانډیسي راغی ورېږه عمر صاحب ته شکایت وکړم چې موږ به هسې درس دروس کوو وال ټکول کول نو ښځې یارېدې غږ بیا نه کوو چې مو پرېښي دي راشي اوس ښځې جوابونه راکړي چغې را باندې وباسي. چې راغی عمر صاحب ته دروازه وویله او اتفاق ده چې دې وخت کې د ام کلثوم په عمر صاحب اواز راوچت کړی چې دروازې وویله حضرت عمر صاحب وله راووته وایي برګري سال دی وایي یو مسله مې راوړې وه خو حل شوه. وایي څنګه حل شوه راته دې نه وی حل شوه. نو ما د ښځې فریاد راوړو چې ښځه جواب راکوي. وایي ستال مې کور کې ولیده وایي چې ته ګزاره کوې موږ بیا سر کې کوو. عمر صاحب ورته وایي ګوره وایي دا ښځه تا له پنځه ډیوټۍ کوي یو دله پخلی کوي که دی دله نه کولي هوټل نه دې تیاره راوړئ څونه خرچه به دې راتله یا نوکر دې نه وي خانسامه څونه پیسې به دې ورکولې جامې دله اینځي کټونه دله اینځي صفاکۍ یې دله که دی دله نه کولې او دوبي له دې وړئ یا نوکر دې نه وي څونه تنخوا به دې ورکول. درېیم دی دله صفاکۍ جارو کوي که دی دله نه کولې او ځان له دې یو چپړاسي نیولې څونه تنخوا به دې ورکول. څلورم د کور حفاظت ته کوي. یو ښځه چې کور کې غل نه راځي که د حفاظت یې نه کولې او ځان له څوکیدار نیول څونه تنخوا به دې ورکول. او پنځم د ګناه نه پې بچې. نو چې کومه ښځه دا پنځه ډیوټۍ کوي او صبر نه کوي کوي بس بهر کیف چا ورته ووې عمر صاحب ته وایي دا یو څادر ډېر مزېدار پاتې دی نو دا ام کلثوم له ورکه هغه بیبي له دی د علي صاحب لور نه او ورته څه وایي وایي ام سلیط یو ښځه ده وایي ډېره زیاته مناسب ده چې د هغې له ورکړم. ام سلیط په مدینه منوره کې یو ښځه وه سلیط نه دی سلیط د هغې له مناسب دی چې موږ ورکړو. ولې وایي په احد کې چې کله صحابه پرېوتل او زخمیان شو وایي دا ام سلیط و چې مشکونه به یې د اوبو ډک ډک راوړل او زخمیانو له به یې خولې کې اوبه اچولې. نو خپله محبوبه به وروستو کم د الله محبوبه به مخکې کم څادر م هغې له ورکړو. ور خواهش قربان کا الله څه جوړوي هغه عمر نه خدای څه جوړ کړل. امیر المؤمنین د رسول الله مبارک د دنیا وزیر د آخرت وزیر زلزله په مدینه کې راله زلزله خپې اوچته کړه ځمکې له یې راوبروله وی عمر د عمر عدل ختم شوی دی ځمکې چې جلقېږي عمر خوشته عدل خوشته او ته ځمکه جلقېږي فورا زلزله بنده شوه او د مدینې یو غر نه اور راووت اور را روان دی په مدینه چا ورته وی امیر المؤمنین اور خو مدینې ته راغی وی تمیم الداري راشه چابه کې ورشه دا اور وشړه ما یاد که چې عمر را لېږلی اور اسبه ده چې شړی یې اور خره ده چې شړی یې تمیم الداري 2 رکعته نفل وکړل چابه کې لاس کې واغېست اور پسې شو وی ای اور عمر را لېږلی شا به کمې سوړي نه راوتې هلته ځه اور مخکې دی تمیم الداري ورپسې دی په هغه غارې وردن نه که واپس دی او دریای نیل براخت په کال کې یو ځای دریای نیل د مصر دریاب
دا قانونو کال کې به یو ځل لوچتېده او کلی به یې غرقو مصر به یې غرقو. د هغوی یو رواج ده چې یو خشته جینۍ به یې وکته چې مصر کې به د هغې نه خوبصورته جینۍ بله نه وه پیغله، هغه به یې ناو یې کړه، کالي به یې واچول، اب یې دریاب ته ورغورځوله، دریاب به کېناسته. د هغوی یو جاهلیت رواج و. یو به مړه کړو یو به ختمه کړو، خو نور خو به بچ شي که نه. کله د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده او گورنر ابو عبیده ابن الجراح دی د هغه زمانې. نو هغه ته چا ووایي چې ګورې دا دریاب راخیږي کال کې یو ځل، او که دا جینۍ مونږ نه ده ورچو نو مصر غونډ وړي. اوس به څه کوې؟ هغه حضرت عمر صاحب ته خط ولېږه، وایي دلته خو دا یو رسم و رواج دی دریاب راخیږي. عمر صاحب یو 2 چټ ګوتې خط ور ولېږه ابو عبیده ته یې ویې رضی الله عنه ته، وایي که دریاب راوخه چې جینۍ ور وانه چوې دا چټ په ور غورځی دی بیا راوخیږي. دریاب را غردانگی وی خلق رالل چې ای گورنر صاحب مهرباني وکړه یو جینۍ به ورغورځو مصر به بچ شي، او که نه ورغورځی ټوله دنیا غرقېږي. هغه وایي جینۍ غورځول ګناه ده. او ما ته حضرت عمر خط رالیږلی دی او ورغورځو. خط کې ورته څه لیکلي دي؟ ای دریای نیل که ته د خدای که ته په خپل حکم چلېږي چې څه د خوښه یې کوه، جینۍ نه در غورځو غرقول کې او کار څه کوې. او کته د الله په حکم چلےږي د الله د رسول خلیفه دا چټ مې درو غردو فټافټ کته شه چې تر قیامت پورې دی بیا چتو نه وینم. خطر واغشت او دریاب ته ورلړه کو. دریای نیل چې هغه ویخله تللی دی بیا چته رو نه خطو نه په مصر باندې روچت شو. او په مدینه کې ناست دغسې لکه په منبر باندې او فوج یې لېږلی دی لرې یو علاقې ته جهاد لا لري چې ته د میاشتو په مزل لري او د مدینې نه اواز ورکوي خپل جرنیل لا یا ساریتو الجبل الجبل ای ساریه غر ته متوجه شه غر نه ویریږه. جومات کې خلق وی عمر جوړ دماغ په کار پرېښود کمزوري دی بوډا دی. ساریه خو د میاشتې په مزل لري دی دې ځای نه اوازونه ورکوي. چا وی نه څه چل پکې شته چې هغه لښکر واپس راغی حضرت ساریه راغی راورسېده. خلکو ته تپوس وکړو جمعې په ورځ پلانکي ټیم کې څه مسله خو درته نه وه پېښه وکنه څه وی موږ دشمن سره په جنګ و دشمن مخکې موږ ورپسې و وی دې کې مې یو اواز واورېد چې ای ساریه غر ته وګوره غر ته متوجه شه. وی چې مې واورېده ما والله انه لصوت عمر قسم په خدای چې دا د عمر اواز دی. چې مې غر ته وکتل دشمن شاته راپسې نور را روان دی. هغې ته متوجه شو شکست مو ورکړو. که د عمر اواز نه وی اورېدلی هغه لښکر خو مونږ خیال نه و په غر مونږ به برباد کړو. ناس په مدینه کې دی د میاشتې په مزل لرې لښکر ویني اواز وررسوي هغه ته رسېږي. خواهش به د دین تابع کوو خواهش به د دین. نن خواهش مونږ خدای کړی دی خفه کېږئ مه. خو زما وروڼو یو خبره په ښکار کې شته ګورئ. نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک هم د ښکار شوق کوي ده کې به د عبادت نه او د خدای د ذکر نه غفلت پیدا کېږي. ښکاري سړی هر وخت په دې سوچ کې چې زه به کله ښکار لځم دا ښکار به کله کوم. هلته ښکار دی او دلته رمانځه وخت شو اوه که دا لمونځ کوم خو دا مرغۍ رانه بېدرکه کېږي راشه ورپسې ځه ګرځي ورپسې ډزې مې پې کوي په جالونه م ښه دا جال مې غورځولی دی که دا اوس نه راکاږم خو دا کبان رانه خرابېږي. او هلته د مانځه وخت دی ذکر فکر د الله یاد منځ دې نه غفلت پیدا کوي. خو دونه معلومه شوه که یو سړی په دې ښکار ظلم نه کوي زیاتې پې نه کوي خوراک اوبه وله پوره ورکوي او دې ساتي نو ساتلی شي دې حدیث نه دا معلومه شوه. بل دې څه معلومه شوه؟ بل دا چې یو ماشوم دی لا واده م نه دی کړی او هغه ته وایي د پلانکي پلاره زمونږ دا طالبان پوهېږي دې ته حسن تفاول وایي حضور پاک وایي یا ابا عمر ای د عمر پلاره څه مطلب چې خدای دې دله زوی درکړي ښځه به درکړي ځواني دې درکړي زوی دې درکړي د هغه به عمري او زه درته اوس نه د عمر پلار ویم. نو په هلکانه کې او په ماشوموالي کې دې ته عربیان کونیه وایي دې ښودی شي. بل دې څه معلومه شوه د رسول الله مبارک یو پیشنګویي د لږ عمر خاونده او مقصې وشوه هغه هلک په ماشوموالي کې وفات شو ماشوموالی کې وفات شو. داسې قسمت د حضور پاک په صفتونو کې یو صفت دا دی چې دا خو ما دې کې طالبانو یو درې خبرې نورم دي خو په هغې تاسو نه رسئ. دا زما وروڼو د پیغمبر علیه السلام صفت و چې خبره به لږه وه الفاظ به لږو مقصد به پکې ډېر زیات. نو د یو حدیث اوس فرمایلی چې دې درته ویم لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه
طبعا لما جئت به وی هغه پورې یو سړی سوچه مسلمان نشي جوړی دی چې خواهش د دین تابع کی. ما جئت به قرآن سنت، ما چې کوم څیز راوړی دی قرآن او سنت چې دا خپل خواهشات د هغې تابع کی دا مسلمان، او که دا خپل خواهشات د دې تابع نه کړل دا د مسلمانۍ د رنګ نه او د مسلمانۍ د خوشبو نه او د اسلام د حسن نه او د اسلام د خشتخ کلی صادر نه دی بار وته. او زمانونو د دې مختلف قسمونه دي. نن موږ څه چل شروع کړی دی؟ نن ټول د خواهشاتو جنګ. نن شریعت یو طرف ته کړی دی، موږ خواهش مو مخکې کړی دی. شریعت دی خوا خواهش مخکې. خواهش د خېټم دی د ډوډۍ، خواهش د مکان هم دی چې ځان له ښه بلډینګ جوړ کړم، خواهش د موټر هم دی چې ځان له ښه موټر هغې نه ښه موټر هغې نه ښه والم، د ټولو بچو مې دي وي، د ټولو زمانو د ټولو رونو د ټولو ریرونه دي وي. دا م یو خواهش دی. دا هم خواهش دی د ښځو خواهش. مختلف د خواهشاتو یو فهرست زمونږ په دې سترګو کې پروت دی. دین مو یو طرف ته کړی دی، خواهش بل طرف ته کړی دی. دې ته خواهش پرستی وایي. نن دنیا په دې لګیا ده. نن سهر نه پلار ماشومان پاسئ، مونځ ورته نه ښیي، ذکر ورته نه ښیي، د خوب د پاسېدو کلمه ورته نه ښیي، مونځ ورته نه ښیي، خدای ورته نه ښیي، عقیده ورته نه ښیي، اخلاق ورته نه ښیي. بس اله شابه بچې سکول نه وخته دی، اله ګاډی را روان دی بچې شابه سکول نه وخته دی، اله ماشوم پوزه بیګي جاړي، نه نه شابه بچې شابه شابه جامې ورته واچي، پتلون ورته ور واچي، او بیا موټر کې کېنئ بوځي چې چا وس رسي، یا ګاډي کې ورته پیسې ورکوي ټرانسپورټ فیس، او هغه سکول ته روانې ځي. او مازدیګر چې بیا راشي بچې پاړې دې روا، بچې سکول کې درته سوخل ټیوشن ولا نیسا، دا تپوس د کوي بچې ماسپخین مونځ، مازدیګر مونځ، ماښام مونځ، ماسخوتن مونځ. الله تام مخکول پکار دی که نه دی؟ الله یې ټول بچې مونږ په دغه لین وړچولې دي چې پیسه وګټه. بچې ګورې چې خر د خرک کمی نو څه شی دی؟ غوږ یې د پرېکولو دی. دا ورته مونږ باقي متل خولی دی. اتره زوی ته دی وګوره که نه څنګه بنګله جوړه کړې ده. هغه ماما زوی ته دی وګوره که نه، هغه ګاونډي ته دی وګوره که نه څنګه مزېداره بنګله ده، څنګه موټر دی. اله بچې تکله شه ګورې خر د خره کمې غوږ یې د پرېکولو دی، تکله شه. هغه په سوچ کې پروت دی چې زه څنګه پیسه پیدا کم، د چا جیب ووام، غلا وکم، سرکاري نوکرۍ کې کرپشن وکم، رشوت والم، دکانداریم ګډون وکم، دوکه وکم، ګاک وم، خو چې څوک حلال کم، پیسه پیدا کم، خو چې هغه تربور نه یو 2 ګزه اوچته بنګله جوړه کړم. د هغه نه غټ اعلی مزېدار موټر والم. د هغه ذهن کې د ماشوم دا ذهن سپینی، دا دماغ پاکي، دا ولې موږ دقې نه ډک کړي دي. د دقه سوچ کې روان پیسه پیدا کوم په دې سوچونو فکرونو کې پروت دی. ډز پلان کې مړ شو، جنازه لاړه، بنګله پاتې شو، خواهش پرستی شروع ده. بس سم نشته. فیسبوک دی او د ښځو تصویرونه دي، موبایل دی او د جنکو تصویرونه دي، موبایل دی او فلمونه دي، موبایل دی او الله خفه کول دي. الله الله الله. موبایل دی او د خدای سره مقابله ده، موبایل دی او د رب سره مقابله ده. موبایل دی په دې سترګو چې مال الله را کړی دي، په هغې د الله سره مقابله ده. په دغه غوږونو چې مال الله را کړی، زه الله سره دشمني کوم په موبایل. فیسبوک دی او موبایل دی. نن خو د ټولو نه لوی شی دا دی، افرأیت من اتخذ الهه هوا. اهو الله وایي څه وایي؟ وایي د خلکو خواهش خدای کړی دی. خواهش یې څه شی جوړ کړی دی؟ خدای جوړ کړی دی. خواهش لاندې کا، ګوره چې الله څه کوي، لاندې کا خواهش، پیغمبر مخکې کا خواهش، لاندې کا او ما جئت به قرآن مخکې کا. ته ګوره که ته د ډوډۍ نه مړ شو، راشه ما په دې مخ لاړې وتو کا. که تا له عزت خدای در نه که راشه ما په دې مخ لاړې وتو کا. دا خو مونږ ته ښکاره دي، ښکاره. مثال به درکړم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، د حضور پاک د غلام بچی حضرت اسامه، هغه اسامه چې یو ځل د رسول الله مبارک په پتون ناستو، زید ښکلی اسامه د رنګه تورو، زید محبوب پیغمبر مبارک چې غلامانو سره کم سلوک کړی دی. که نن موږ خپلو نوکرانو سره
خپل همسایګانو سره او خپل ما تحت ملازمینو سره او خپل چپړاسیانو سره دغه سلوک وکړه، قسم په خدای دنیا کې به جنتي. د غلام بچی د رنګ نم تور دی، په دا پتون ور سره ناست دی، پوزه وبیده. رسول الله مبارک په هغه لاسونو چې قیمت د عرش نام اوچت دی راضي او د دې اسامه پوزه په پاکي. عائشه بیبي وته الله رسوله ما ته پرېدا چې دا پوزه ولا ز پاکه کم. بنا عائشه دا به ز پاکم احبه فاني احبه، د سره مینا کا و زما ډېر خوښ دی. په دا پتون به کې نو د مریض وې پوزه ورته پاکي څوک عقاید او جهاد د سره مینا کا و زما ډېر خوښ دی. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې امیر المؤمنین شو، بادشاہ شو، نو تنخواه به مجاهدینو له ورکوله. فوجي جرنیلان او فوجي مجاهدین هغې له به تنخواه ورکوله. نو زوی د عبدالله ابن عمر هغه ورته بابا ما له تنخواه کمه راکړې، اسامه له ډېره ورکړې. ولې؟ دې مانه کوم جهاد ته مخکې تللی دی، دې مانه کوم میدان ته مخکې تللی دی، ما کم میدان رستو کړی دی او دې مخکې شوی دی، د مانه کم میدان ګټلی دی، خو چې کم دی د دې زه ځم. کم میدان دی چې د رستو یم دې مخکې دی، دله ولې تنخواه زیاته ورکړې، ما له کمه راکړې. عمر ورته وایي عبدالله ابن عمر ته زما زوی، زما محبوبې، زما ښکلا یې، دا د رسول الله مبارک ښکلا ده. د رسول الله مبارک محبوب او د رسول الله مبارک ښکلا به زما په ښکلا مخکې وي که نه؟ وبه کې داسې د خواهش پرستی زمانه کې وبه کې داسې نه نه، په خپله چرګ وخوري، په خپله خوراک وخوري، او چې کومې نوکر دی چپړاسي د تشه خوروارو مخکې کیسه به خورا ډکېږه. او دغه عبدالله دغه عمر فاروق دی صادرونه ولا رالل، صادرونه نو تقسیمولې په مدینه کې. نو چا ورته وی وستا بیبی دا د رسول الله مبارک نسوی دا ام کلثوم بنت علی، دا علی لور، دا غیله ورکا. دا حضرت عمر په دې اخیری زمانه کې حضرت علی ته وی وی علی وستا لور د ام کلثوم ما ته برا په نکاح نه کې، عمر مې زیات دی، دا کشره ده، خو یو ارمان مې دی پړه کې چې کدا جینۍ ما ته را په نکاح شي او موږ له خدای بچي راکړي، نو په هغه بچو به زما د حضور پاک نسب یو شي. خلک به وایي دا د عمر بچی دی او دا د رسول الله مبارک د بیبي فاطمه هم نوسی دی، د حضور پاک هم بچی دی. هغه ماشوم به نجیب الطرفین بشي، پلار د طرف نه مور طرف نه به نسب به یو شي. ارمان مې دی. عربو کې دا رواج هغه زمانه کې نو، اوس هم نشته. که هلک او جینۍ رضی مور پلار رضی نو که عمر کې فرق مینو پروا نشته. علي صاحب ورته وایي وی امیر المؤمنین هغه جینۍ به دې خوښه شي. نو په شریعت کې قانون دا دی چې کومې جینۍ سره څوک نکاح کول غواړي نو د هغې مخ ته کتی شي، مخ ته، خو دا خواهش په بنیاد به ورته نه ګورئ، په دې بنیاد به وګورئ چې دا جینۍ ما سره مناسب ده، خوښه مې ده که مې نه ده خوښه، مخ ته ورله کتی شي. او که د خواهشاتو سوچ ته راځي نه هغه دفع کوه. نو علي صاحب ورته وي یو څادر ورکوم درلیږمې، نو ته وګوره که دې خوښه شوه نو زما هم دا خواهش دی چې تا په نکاح کوم. هغه وی ښه. ام کلثوم ته علي صاحب وایي د فاطمې لور ده، بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها. وی بچې دا څادر امیر المؤمنین له 100 عمر له وی بابا مې را کړې، دا دې خوښ دی که نه دی خوښ؟ دې څادر یوړه امیر المؤمنین، دا څادر مې بابا را کړی دی، وګوره خوښ دی که دی نه دی خوښ. نو عمر کې ډېره حیا وه، هغه د دې جینۍ مخ ته نه شو کتی، حیا د وجې نه. نو خپو ته یې وله کته چې ودرېږه د خپو نه بس اندازه معلومه کړو، خپو ته به وګورو. جینۍ پرې پوه شوه، ورته وی امیر المؤمنین وی زما څادر دې پرېښو، زه خو څادر مې درته راوړی دی، هغې ته نه ګورې، زما خپو ته نه ګورې. قسم دی که امیر المؤمنین نه وی چې دا سترګې مې درنیستې وي. هغې کې هم ډېره حیا وه که نه، د بیبي فاطمې لور ده، د بیبي فاطمه کې څومره حیا وه. یو ځل حضور پاک سره ناست سره میاشت ختلې ده، رسول الله مبارک ورته فاطمه میاشت ختلې ده، دی ونه کتل سر یې ښکته. فاطمه تا ته وایم میاشت ختلې ده، دی بیا سر ښکته بچې میاشت. وی بابا د الله رسوله زه خو د درېیمې دویمې څلورمې میاشت ته نه ګورم،
ولې بچې وې دې وخت کې سړي ورته ګوري زما د سړو نظر په دې میاشت یو ځای کېږي. راشه د څوارلسمې صدۍ مسلمانانو ته، راشه د ټقارو کېړو ته، راشه بربنډو خپو ته، راشه بربنډ ګریوان ته، راشه بربنډ سر ته، لیچو ته. هغه جینکې نن فخر کوي، نن په بورقا زمونږ لوڼه خویندې شرمېږي، نن په حیا زمونږ لوڼه خویندې شرمېږي. او دې پکې زما اوس د سړو نظر دی وخت کې سړي ورته ګوري که نه د دویمې د نظر یو ځای کې شریعت کې هېڅ منع نشته. سړی هم دیوال ته ګوري، ښځه هم ګوري، هېڅ ممانعت نشته، لیکن دا د هغې حیا وه چې پیغمبر مبارک ورته وي وګوره نو بیا ګناه خو نشته، لیکن دا د هغې حیا وه. او چې کله مړه کېده که نه بیبي فاطمه نو وصیت یې وکړ، وایي چې زه مړه شم او زما جنازه وړی، یو خو د شپې زما جنازه وړی، دروازې به نه وړی، او بل زما د جنازې د پاسه دا ډولۍ اوس خلک اچوي که نه د زنانو، دا مخکې حبشو کې دا رواج و، دلته نو. وی زما په کټ د پاسه به لرګي کېدی، د لرګو د پاسه به څادر واچوی چې زما کفن هم څوک ونه ویني. د رسول الله مبارک لور ناجینه کې اقا حیا پرته ده. زما رونو خدای دې زمونږ خویندو لونو له حیا ورکړي. دا هم خواهش پرستی ده چې نن جینۍ بربنډ سر خوښوي، دا هم خواهش پرستی ده چې نن جینۍ بربنډ مخ او بربنډ سټ خلکو ته ښیي، دا هم خواهش پرستی ده چې لیچې ښکاره کړي دي، لاندې خپې ښکاره دي. ای د خدای بندې، الله ښکلی وجود درکه، د دوزخ په اورې ولې سوځې؟ الله خشته مخ درکه، الله ښکلې ډانچه درکړه، الله ایمان دله پړه کې واچو، الله د مسلمان مور و پلار نه پیدا کړې. دا وجود خو زما د دوزخ په اور نشي پیرزو. ستا ولې پیرزو شي؟ دا وجود به په قبر کې په کوتکو والی کېږي. ولې ظلم کې؟ ولې خلکو له د زنا دعوت ورکې؟ ولې د الکانو سترګې ځان ته را مخامخ کې؟ ولې په لاره په داسې انداز دی چې سړي درته وګوري؟ دغه جینۍ چې دا په فیسبوکونو باندې په موبایلو کې او دا په لارو کوڅو کې داسې حرکتونه کوي چې ما سره سړي را مخامخ شي، د دې سوونو زرګونو سړو د سترګو د ژبې د زنا ګناه دې وګټله. څه کې په کوم طرف روانه؟ یو خو به خدای نه منې، یا به رسول نه منې، یا به خدای او رسول نه منې. او دغه هلکان چې د پردو جنکو ته ګوري، الله اکبر. حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر دی او د زلیخې کور ته لاړ، د زلیخې کور ته، او زلیخه پې مینه شوه. بس لنډه پښتو کې بلته ویم، د زلیخې خوښ شو، مینه شوه پې. لیکن یوسف علیه السلام په دې خپلو سترګو زلیخې ته نه کتل، دی چې به کله ته نظر به ښکته. اوس خو یې نیکه ده او د وزیر لور ده او ښځه ده، خشته ده، حسنداره ده. او یوسف دلته راشه، یوسف دی به ورغې سر به ښکته کړي، دا کار وکړه، دا کار وکړه. خو لږ ګډول راغوښتل، عاشقه ده پې په کور کې، ځان نه لرې نه پرېښودل. یوسف به ناست و سر به ښکته نه به کتل دی خپلې نیکې ته. یوسفه ما ته وګوره، داسې به وکتل زر به سر. ولې ما ته نه ګورې؟ څه چل شوی دی؟ لا پیغمبر نه دی، لا نبوت نشته، لا کتاب نشته، خو زړه کې د یوسف حیا پرته ده. زړه کې د پیغمبره نخې د مخ کې نه پرتې دي، نه ګوري ورته، سترګې نه مخامخ کوي ورته. اخر کې زلیخې ورغی او جال جوړومه او دې پنساوم دې ګیروم په دې جال کې ځان یې ښه خشته که ښه ډولې یې که. هغه زمانه کې دا هره زمانه کې دا د بیوټي پارلر دا رواج شته دی چې دا حسن او خشتوالی د جینکو خوښه او داسې کاریګران هم وي زنانه چې هغې جینکو له هغه حسن برابروي. ځان یې ښه ډولې که. په محل کې دننه یو کوټه ده، په څو دروازو بنده کوټه ده، هغې ځان پسې بندې کړې. وغلقت الابواب وقالت هیت لک. قرآن شریف کې الله فرمایي غلقت الباب نه دی، غلقت الابواب، ټولې دروازې بندې کړې، جرندې ورته واچولې. زلیخه خپل کټ ته وخته ډبل بیټ ته او پکې کېناسته او چابیانې ځان سره کړلې. یوسف ته ویل راځه دې را دننه کو، نوکرانو ته وایي دروازې بندې کړې، چابیانې ماله راکړې.
په خپل اخیری دروازه بند کړه، بله بند کړه، بله بند کړه. یوسف ته وی دلته راشه. حضرت یوسف ته څه وایي؟ قالت هیت لک، راځه. ځان اولاول ته وی یوسفه سترګې دې ډېرې ښکلې نه دي، ګوره دا هغه جال دی. وی او ښکلې دي، خو ړومبې به دا سترګې پټېږي به. مخ دې ښکلې ډېر نه دی، وی قبر کې به ټولو نه مخکې دا خورې کېږي. لاسونه دې ډېر خشته نه دي، وی ټولو نه مخکې به دا چیپړېږي، دا به ختم شي. یوسف ما ته وګوره، نه ګوري. یوسف ما را غوښتې سلی نن، خبرې نه، نن به ما سره ګناه به کې. ما ته وګوره زه څومره خشته یم، زما لاس، زما خپې، زما وجود چې دا مطالبه د یوسف نه کوي. یو ټکي یوسف وایي هغه وخت کې علیه السلام، یو ټکي وایي قال معاذ الله، یا الله ما بچ که، معاذ الله، دا الله په ذات دنه امن غواړم، ما معاف کړه. دې وخت کې د انسان زړه کې چې د دنیا بزرګي، د دنیا نیک انساني، یو خدا چې الله بچ کړي، لیکن دې نه څوک نشي خلاصوي. د خواهش د انسان چې اوبراو شي، دا حیوان شو. دې وخت کې انسانیت ختم شو، حیوان شو. دلته دې په ځان نه دی اوس، دې وخت کې دې په خپل قابو کې نه دی. دې وخت کې سلیمان ابن یسار د یو ډېر لوی سړی زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په شاګردانو کې دی. سلیمان ابن یسار ډېر ښکلی دی، ډېر خشته دی. زموږ د حدیثو په کتابونو کې هم ذکر راځي. یو جنۍ ده چې هغه په دې علاقه کې د هغې نه ښکلې او خشته جنۍ بله نشته. او سلیمان ابن یسار یو ځای کې دې جنۍ سره ګیر شو، بس مجبور شو. یو ځای کې ناست و، دا جنۍ پرې راغله. د جنۍ ورته مخکې نه جال تیار کړی و، ځان یې ورته خشته کړی دی. او چې څنګه راننوت سلیمان ابن یسار نه یې مطالبه د ګناه وکړه. سلیمان ابن یسار دقه ټکې وایي، ما ته وګوره، څنګه خشته یم، څنګه ښکلی یم، نن به ما سره زما حاجت پوره کوې او ستا خواهش به زه پوره کوم. نه نه، دا چېرته کېږي، دا نه کېږي. او ما پسې خلک منتونه کوي، ما له خلک د دنیا پیسې را کوي، ما له خلک د دنیا دولتونه را کوي، تا نه زه خپله مطالبه کوم. او ته هم دقه ټکې وایي معاذ الله، د خدای په نوم ما بچ کا، الله د نوم سره امن غواړم، لوی الله به مې تا نه بچ کوي. دا ټکې دا ډېر مضبوط ټکې دی. داسې وخت کې ته الله ته آواز وکړه، په داسې وخت کې ته خپل خواهش قربان کا، او په داسې وخت کې ته رب العالمین ته رجوع وکړه. ته ګوره خدای غیرتي بادشاه دی چې ته وایي دا ګناه مه کوه چې ته دې بچ کوي او که دې نه بچ کوي. نو یوسف علیه السلام ورته وایي قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. دو معنی علما کوي، دا خو زما د مالک سره خیانت دی جی، ستا مالک زه غلام یم په کور کې دیره کړی، نو زه به ستا د مالک سره خیانت کوم؟ تا ته لاس اچول خو د خپل مالک سره او د خپل سردار سره خیانت دی. خو بله معنی وه، داسې تعبیري معنی ده. قال انه ربي احسن مثوایا، هغه ذات چې دا ښکلی شکل یې را کړی، هغه ذات چې ستا کور ته یې راوستم، د کوی نه یې راویستم او د بادشاه کور ته یې راوستم. دا خشته مزیدار وجود چې دا دنیا راته پسخېږي، هغه ذات سره خیانت وکړم، ظلم وکړم. انه لا یفلح الظالمون، ظالمان خو چاته نه کامیابېږي. وایي پرېږدم دی نه، دروازه جننده ده، لازمن به دا ګناه ما سره کې، لازمن. نو موږ خلک خو به بانه جوړو چې روز څوک بیا توبه به وسو کړو. لیکن حضرت یوسف علیه السلام څه کوي؟ خپل وس کوي. ته وس کوه، باقي مدد د الله دی. خپل وس کوي، دروازې ته روان شو. چې دروازه کولو کې چېرته ځې؟ چابیانې ما سره دي، تللی نشي. خو چې یوسف علیه السلام قدم واغش، رب العالمین جرنده کوله وکړه، دروازه کوله شوه. او سړی خو رانه لاړ، داسې چلو شو، ورغری وال ده ته بله دروازه کوله شوه، بله پروتوکول ورته میلو شو. لکه یو بادشاه وزیر یو علاقې ته ځي که نه، نو دا نوکرانو ته دروازې کولوي.
چې بادشاہ ته دا تکلیف نه چې دروازه کولاو، دروازه ته مخکې یو افسر خپل دفتر ته دی، هغه چپړاسي راشي هغه دروازه ورته کولاو کی. رب العالمین په یو لوی پروتوکول کې وېسته، یو دروازه کولاو بله 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 بله، او دې غر واله کې داسې جلو شو دې کلک د لمن نه ونیوه. یوسف علیه السلام په هغې کې زور ولګوله لمن شلېده، او چې یوسف علیه السلام بار و زلیخه هم ورپسې بار ووتله. بار عزیز مصر زلیخې خاوند ولاړ دی، دنیا خلک راغلی، دنیا خلک څوک چا سره دستخطی کوي او څوک سفارش دی، او بادشاه وزیرانو ته خلک راغونډېږي، ښځې دی او سړی دی، او دقسې په بد حال یوسف علیه السلام مخکې دی او زلیخه ورپسې ده. بس عزیز مصر سره وزیران مشیران دي، دا څه وشو؟ په شرمونو شرمېدم، حیا لاړه زما ښځه په دې ډک مجلس کې دنیا ته رسوا شوه، د هلک نه لمن راکاږي، دا څه وشو؟ نو اخو ډېره هوښیاره وه که نه، دا لوی خلک هوښیارانه مې، او ته وایي ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم. یوسف لاس را واچو، الزام یې په هغه ولګاو، ما ته لاس را چولی دی یوسف چې زه ورپسې شم وتښتېد رانه، ما ته ځان خلاص کړ چې نه رانیوه مې وتښتېد، لمن نه مې لمنه یې وشلېدله، داسې را چولی دی. او بیا خاوند ته څه وایي؟ اوس به دې پته ولګي چې ستا عزت باندې څوک لاس اوچت کړي، ما ته لاس واچوي، ته به ورسره څه کوې؟ یا به جیل کې چې یا به مضبوط عذاب ورکوې. زموږ دا مفسرین لیکي وي دا جیل یې مخکې کړ، الا ان یسجن او عذاب الیم، جیل یې ور مخکې کړ، په عذاب یې نه شو پیرزو، جیل کې واچوه. ښه یوسفه زما آیات لیدلي وو، زما کور کې اوسېږي، زما نوکر یې زما ښځې ته د لاسه چولی دی. او ورته څه وایي؟ قال هي راودتني عن نفسي. بادشاه سلامت دې لاس را چولی دی، ما نه مطالبه وکړه، دروازې بندې کړې وې، زه ترې خلاص شم. اوس دا چېته مني عقل؟ ښه دروازه چې بنده شوه رالې څنګه؟ او هلته چې څومره خلک دی ټول وایي نه جي دا بادشاه سلامت. او داسې موقع کې خلک بیا د بادشاه مرسته هم کوي، بادشاه سلامت بیبي پاکه ده، ښه بیبي پاکه ده، روانې ده. دا کوم ځای کې دي چې دروازه کولاویږي او دې ته رامنډوي، دروازه بنده شي بیا دې را تښتېدی شي. الله پاک ګوره مدد کوي. یو مدد یې دا وکړه چې ګناه نه بچ کړو، دویم مدد یې څه وکړو؟ دروازې ورته کولاو کړې، دریم مدد یې څه وکړو؟ یو پروتوکول سره لاړ، څلورم مدد یې څه وکړو؟ څلورم الله پارسي کې حکمتي که دا خاوند ته خبره نه وه ښکاره شوې، سبا زلیخې بیا مطالبه کوله، بیا به کوله، بیا به کوله، ګیره به لاس به ورچو، ګناه کې به مبتلا کېده. اوس بل مدد څه کوي؟ یو ښځه د هغې سره یو ماشوم بچی دی او د مور پی خوري. یوسف دې لاس را واچو، د لاس را واچو، هغه ماشوم د مور سینه پرېښودله. وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت، ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. کمیس ته یوسف وګورئ چې مخکې نشلیدلی دی که وروستو؟ که کمیس مخکې شلیدلی نو دا زلیخه رښتونې ده، یوسف دروغجن دی، د لاس ورچوه هغې ته ځان خلاصوه، کمیس یې د مخکې نه شلیده. او ان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. او که کمیس د شا نه شلیدلی نو دې ته تښتېده او دې رانیوه، نو دا دروغجنه ده، هغه رښتونې دی. نو که دا خبره بل چا کړې وې نو خلکو به رد کړې وه، خو ماشوم وکړه او د پیو ماشوم خبره وکړله. نو ماشوم خو چې خبرې کوي الله طاقت ورکوي، دا ګویا یې خلکو منله. وی وګوره د کمیس ته یوسف وګوره چې فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. چې کمیس یې وکت لاندې شاته نه شلیدلی، الله مدد وکړه که نه کوای. اوس عزیز مصر پوه شو، زلیخه زیړه شوه، رنګ یې زیړ شو، او عزیز مصر پوه شو. نه ورته څه وایي عزیز مصر زلیخې ته؟ هغه ورته وایي انه من کیدکن یوسف اعرض عن هذا. یوسف بس په دې خبره کار نه کېده، بس دا خبره چاته ونه کړي چې زلیخې لاس را چولې دی، دا خبره دلته ختمه کا.
واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. زلیخې د خدای نه بخنه غواړه، غلطي ستا ده. نو زه وایم چې د مصر ډېر بې غیرته و، دله و دله بې غیرته و. دغه وخت کې بخنه غواړه، ښه مضبوط د کټ بازو د زلیخې د اوږې ښځې ته وایي بخنه وغواړه، خدای نه بخنه وغواړه، راګېره که واخه مضبوطه لږه وکړه، د پښتو معامله ورسره وکړه. ودې دا ماشوم ګویم وکړه واستغفري لذنبک، بخنه وغواړه د خدای نه، انک کنت من الخاطئین. دا ښځه کمزورې سړی بې خوند دی، کمزورې شی بېکار شی کمزورې بېکار بېکار. الله دې مسلمان وساتي، د داسې بې حیا نه رب العالمین مسلمان وساتي. انک کنت من الخاطئین، ګناه ستا ده. ماشوم په ذریعه الله صفا خو خیر زلی بیا د څه چلو کو، بیا جیل ته ولېږه، خبره خوره شوه بس جیل ته ولېږه. فلبث فی السجن بضع سنین، جیل کې پات. او الله بیا خو قصه وګدره، ټوله قصه درته نه کوم، خو الله تعالی جیل لګلو کې حکمت دا چې الله بیا بادشاہي ولا ورکړه، الله بادشاہ. خبره مې دې پورې کوله، خواهش و قربانه الله به مدد کوي، خواهش به قربان کې الله به مدد کوي. په دې هندستان کې یو سړی تیر شوی، هغه ته به خلکو مشکي بابا وي، د هغه د وجود نه وداسې خوشبو تله لکه د مشکو. چا یې تپوس وکړو، وایي دا تا ته ولې دا مشکي بابا وایي؟ تا نه خو دا ته خوشبویي کوم ځای نه پیدا کړې؟ ته نه خو داسې خوشبو دی چې بادشاه نه زیاته خوشبو در نه روانه ده. وایي دا ریشي پیتې مې خرڅولې، د لارو کې دا پرتوغاښونه وو، دا چې ریشي پیتې چې وي دا مې خرڅولې. یو ښځه ولاړه وه او هغې سره نوکره وه، نو نوکره راله وایي چې د دروازې ته را دننه شه، زما نیکه درنه سودا کوي. نو اکثر دوی په غریبانان دروازې ته دننه شي، بعضې زنانه کور کې دارینه نه وي چې ور دننه شومه دروازې ته، بس هغه ښځې فورا دروازه جرنده کړه. او وایي زه ډېر زیات خشته وم، چې هلک وم ډېر زیات خشته وم، ډېر ښکلی وم، چې دروازه جرنده کړه. وایي ما ته وایي چې ما سره به دا ګناه کوې. وایي ما ورته وایي چې زه ګناه کوم؟ ولې څه چل دی؟ ګناه ولې وکړم؟ الله ولې خفه کړم، رب خفه کړم؟ وایي پرېږدم دی چېرته ګناه به خامخا کې، او که ګناه نه کې جنګ د سره کو پته چاړه دې موام او چغې وام چې ما پسې لاس راواچم، شرموم دی. مشکي بابا وایي چې ځواني مې وه، اوس خدای پاک اوس ګوره د خواهش قربانول دې ته وایي. ما وایي چې خان و مان او دسمات یې راغلی، ټیک ده چې به نه پرېږدې دا ګناه را باندې کې وکړه، خو غصه او دسمات ډېر راغلی دی. نو وایي هغه ټیک ده خیر دی، او دسمات کا لامبې هم لامبه، خو نن پرېښودل نشته، دا ګناه به راسره کې په دې لاره تېرېږي. زه دې وینم د ما خوښې وایي چې غسلخانې ته ننوتم، لوی او دسمات یې مې وکړ، لوی او دسمات یې مې راواغېچ په د لاسونو په دا مخ مې ومږه. دې ته خواهش قربانول وایي. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به. رسول الله مبارک دقه وایي خواهش بر دین تابع کې، د اسلام به تابع کې، مذهب به د خواهش نه تابع کې، اسلام به د خواهش نه تابع کې. ځان مې ارس ومږلو چې راووتم چې دې ښځې وکته، وایي دا څه شی دی؟ سخار خدای دې بېخوبه ټول میدان دې ولړه، ځان دې په غلو هله دروازه کولا وخه چې زیر دی کې، اوس څه مصیبت دی؟ دروازه یې راته کولا وکړه، لړم خوا کې غسلخانې ته ننوتم، هلته مې ولمبل، جامې مې لرې کړې او مې لمبل. چې مې ولمبل او ځان نه مې هغه ګندګي لرې کړه، حقه چې مې د وجود نه د مشکو خوشبو روانه ده، اوسه پورې روانه. موږ نن څه چل کړی دی؟ خواهش پسې روان دي. مشکي بابا ته جوړ شو، مشکي بابا